د پاک الله قدرت او هر څیز کې برکت او د مشر به عزت او په کشر به شفقت او په نرو کې پښتو او هم ښځې پښتنې وي او سخت ښکلې زمانې وي. وخت د سادهتوب هر جنۍ لږ ساده به و، پوی به لا په هېڅ نه و چې شوی واده به و، د سترګو اشارې او نه د شونډو نذرانې وي او سخت ښکلې زمانې وي. راجمه به یارانو خوږ محفل د مازدیګر به و، پیغلې به روانې وي منګي به و ګودر به و، په سچه محبت به و د صدق دوستانې وي او سخت ښکلې زمانې وي. یا به غټ څادر یا بولخبره ټوپۍ وه، څوک به پرې پوه نه شو چې دا ځوانه که بوډۍ وه، جامې به د خانتاره ځینې چاره چارخانې وي او سخت ښکلې زمانې وي. مور ته به یې ابۍ ویله، پلار به یې دادا و، نه و بدنیتي سوال او جواب به په خندا و، نومونه د پښتو چې ښکاره به یې مانې وي او سخت ښکلې زمانې وي. سینګار د زنانه به دنداسه رانجه نکریزه وه، نه د بې حیا سړي نه ښځه بې تمیزه وه، او ډالۍ و غونځاخي چې به خوړلنې مېلمنې وي او سخت ښکلې زمانې وي. سینګار د زنانه به دنداسه رانجه نکریزه وه، نه د بې حیا سړي نه ښځه بې تمیزه وه، او ډالۍ و غونځاخي چې به خوړلنې مېلمنې وي او سخت ښکلې زمانې وي. خلک زمیندار و ساگ سبزي اکثر تازه به وه، غوا مېخه په کور کې یا ساتلې بیزه به وه، او کټوۍ به د شملو پرتې په خوا کې د چینې وي او سخت ښکلې زمانې وي. راجمه به جرګه شوه چې د دوو بسو ورانې و، دستي به فیصله و، نه تر منځه شیطانې و، نه دا تاڼه تحصیل و، نه پیسې د پوندانې وي او سخت ښکلې زمانې وي. د پلار د خو په وار د دا خبره به څرګنده وه، بله به غویانو د وړو لپاره جرنده وه، مشین او نه ټیمانو په کندو به پیمانې وي، سخت ښکلې زمانې وي. د کلي یو جومات به و، یوه غټه حجره به وه، لاټین او یا ډیوه به بلېدله چې تیاره به وه، چرګۍ کې به اور بل او شورو به افسانې وي، سخت ښکلې زمانې وي. نه داسې اسکولونه مدرسې کتاب کاپیانې وي، نه ډېر دوکانونه دا پاپړ او دا ټاپیانې وي، میوې توتان غوزان ماڼان ګورګورې او شادانې وي، سخت ښکلې زمانې وي. او بیزې به مو ساتلې پاس د دنګو غرو سرونو کې، اشنا ګل صاحب بیزې به مو ساتلې پاس د دنګو غرو سرونو کې، شپېلۍ به مو وهله اواز خور به یو غرونو کې، او سارو کې هم حیا و، په یو غږ به راستنې وي، سخت ښکلې زمانې وي. بیزې به مو ساتلې پاس د دنګو غرو سرونو کې، شپېلۍ به مو وهله اواز خور به یو غرونو کې، سارو کې هم حیا و، په یو غږ به راستنې وي او سخت ښکلې زمانې وي. یا داسې موسیقیانې وي، رباب سیتار شپېلۍ به وه، یا تمبل به یې وهلو چې موخله خوشحالۍ به وه، نه دا قسم میوزیک او دا ډانسونه دا ګانې وي او سخت ښکلې زمانې وي. مال دولت که نه و، بیا هم زړونو ته سکون و، نه دا موبایل انټرنیټ یا ټلیفونو، او خبرې د لیټرینه نه دا لوبې رچنې وي او سخت ښکلې. مال دولت که نه و، بیا هم زړونو ته سکون و، نه دا موبایل انټرنیټ یا ټلیفونو، او خبرې د لیټرینه نه دا لوبې رچنې وي، سخت ښکلې زمانې وي. ډاکې قتل زنا به وي، ورخوا به زول انځور شي، ښځې به بهر ګرځي، سړي به ټول په کور شي، ویل به مشرانو د قیامت دا نشانې وي، سخت ښکلې زمانې وي. او طالب استاد وایي ځکه خو اوس خوند د ژوندانه نشته و، چې نن غیرت ورپکې هغه